بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، تاسو هیله لرم تاسو به ټول ته جوړ روغ او آرام اوسئ. لطیف مهربان یم تاسو ملګری، بیا له نوې ویډیو سره تاسو خدمت کې. اما تر ټولو مخکې څنګه تاسو نه زه همیشه هیله کوم زما د فیسبوک چینل سب لایک کړئ او همچنان که تاسو دغلته راشئ د ما یوټیوب فیسبوک کې دلته کلیک کړئ نو تاسو کولی شئ چې ملګري هم زما فیسبوک پیج ته راوبلئ او همچنان ما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو زه تاسو ته نوې ویډیوګانې اپلوډ کړم هغه تاسو ته په وخت سره ورسیږي. او که چیرې تاسو نور ملګري هم راوغواړئ د ما یوټیوب چینل ته نو زه به تاسو نه ډېر یعنې منندوی به م یم، په ما به م لوی احسان وي. صحیح دی. نو نن ویډیو ګرانو ملګرو چې څه باره کې ده هغه دا دی چې موږ او تاسو ډېر ملګري داسې دي چې هغوی زر سبسکرایبره سره د 4,000 ویو هغه یې پوره کړي دي که نه. 4,000 ساعته د هغوی ویډیوګانې کتل شوي دي په تېر یو کال کې. لکه دلته وګورئ تاسو ما سبسکرایبر پوره دي اما ویو مې نه ده پوره شوی. د ډېر ملګرو ته دي پوره شوي دي اما بیا هم یوټیوب چې شی دی هغه 4م آپشن چې و یا 4م شرط د هغوی چې و یعنې چې د اډز یا د هغه اشتهاراتو د هغه بټن د فالولو هغه ورته نه فعالوي. همیشه دوی ایمیل ریسیو کوي ورته وایي تاسو د یوټیوب پالیسیانې نه دي اپلای کړي په خپل یوټیوب چینل کې. اوس موږ او تاسو دلته راځو چې یوټیوب له موږ او تاسو نه څه شی غواړي، ولې هغه موږ او تاسو ته نه آن کوي. ګوره دلته د هغه دپاره یوټیوب زه خلاص درته ځم ډیټیلز کې ډېر درته نه ځم. صحیح شو. انشاءالله تاسو اما مطلب اما د خبرو نه اما د ویډیو نه واخلئ. صحیح شو. یوټیوب موږ او تاسو ته څو دانې شرطونه یا شرایط راته ایښي دي. صحیح شو. هغه باید موږ او تاسو څه کړو، هغه باید موږ او تاسو مراعات کړو یا فالو یې کړو. صحیح شو. که هغه چیرې موږ او تاسو فالو یا مراعات نه کړو یوټیوب موږ او تاسو ته مانیټایزیشن آپشن نه فعالوي. اوس زه تاسو ته ډېر خلاص راځم درته وایم کوم شیان دي. یو ویډیو هم باید غیر اخلاقي ویډیو نه وي. تاسو پوهېږئ چې غیر اخلاقي ویډیو څه شي ته وایي. صحیح شو. هغه باید نه وي. دوم ویډیو هم داسې ویډیو نه وي چې په هغې کې څوک وهل کېږي یا څوک زخمي کېږي، په مرمۍ وهل کېږي یا په لرګیو وهل کېږي، دا باید نه وي. صحیح شو. دریم داسې ویډیو باید نه وي چې هغه کاپي رایټ وي، یعنې تاسو هېڅ کله هم د چا ویډیو مه اپلوډوئ، هغه به تاسو ایډیټ کوئ یا فرض کړئ د 10 دقیقو ویډیو تاسو له هغه نه 15 دقیقې ویډیو جوړوئ، دا نه قبلوي یوټیوب. صحیح شو. تاسو که هغسې وکئ څه کوي چې هغه ویډیو هم یوټیوب نه قبلوي. ګورئ 4م آپشن چې تقریبا 1-2 میاشتې مخکې یوټیوب اډ کړ هغه دی د چایلډ سیفټي. داسې ویډیو مه اپلوډوئ چې هغه کې ماشوم یعنې 2 ماشومان په جنګ وي سره تاسو له هغه نه خوند اخلئ یا یو ماشوم پوهېږئ تاسو چې له یو شي نه وډار شي، فرض کړه له یو سپي نه وډار شي، تاسو له هغه نه ویډیو ډکئ هغه نه هغه اپلوډ کړئ. تاسو داسې ویډیوګانې یوټیوب نه مني. صحیح شو. دا اوس د یوټیوب د پالیسۍ په خلاف دي. که تاسو غواړئ چې مانیټایزیشن مو آن شي دغه درېیمه واره ده چې په دغه اول کمیونټي ګایډلاینز کې دا مې درته وویلې دا باید فالو کړئ. نور تاسو دلته راشئ ګوره دوی نور پالیسیان هم لري چې هغه هم باید موږ او تاسو فالو کړو. صحیح شو. یو له هغوی نه یو عمده پالیسي چې وه هغه چې دوی پرې ډېر کلک ولاړ دي هغه که تاسو دلته ما ویډیوګانو کې هم چک کړئ زه نور هم شیان دي هغه هم درته وایم تاسو وګورئ دلته راشئ ما ویډیوګانو کې به درته وښیم چې هغه دي د ټګز دي. ټګز تاسو ګوره باید ډېر په دقت سره استفاده له ټګز وکړئ. ګورئ د ما ویډیو ته راشئ ټایټل ډسکرپشن ته. صحیح شو. ګورئ تاسو دلته ما ویډیو په باره د فیسبوک کې ګورئ ما ټګز څه شی دي. ما ټګز ګورئ د یوټیوب باره کې وبخښنه غواړم. ګورئ ما ټګز څه شی دي. اول مې لطیف مهربان دی چې د ما د یوټیوب چینل نیم دی مشکل نه لري. دوم ګورئ یوټیوب مانیټایزیشن دی چې مشکل نه لري. صحیح د ما د یوټیوب د ما د ویډیو سره مطابقت کوي. بل ګورئ ارن آنلاین منی ان افغانستان چې دا هم د ما د ویډیو سره مطابقت کوي. صحیح شو. یعنې هغه څه شی تاسو ټګز چې ورکوئ هغه باید د تاسو د ویډیو یا د کانټینټ سره مطابقت ولري. داسې نه چې تاسو ویډیو فرض کوئ د فیسبوک باره کې هلته ورته په ټګ کې ولیکئ چې څه یوټیوب ورته ولیکئ یا فرض کړه ویډیو هم د یوټیوب باره کې وي تاسو هلته فیسبوک ورته ولیکئ یا ورته افغانستان ولیکئ. دا څه شی داسې نه مني. ټګز مو باید له ویډیو یا کوم کانټینټ چې تاسو ورته اپلوډوئ له هغه سره باید مطابقت ولري. صحیح شو. ولې دا خو یوټیوب چې دی بیا پخپله پوهېږي. فرض کړه چې یو نفر سرچ کوي سرچ کړئ تاسو د هیډینګ په څه باندې تاسو فرض کړه که دلته زه ولیکم اوس په څه کې په یوټیوب کې ولیکم چې لطیف مهربان ما چینل را سره دی. ولې چې ما د خپل چینل ټګز کې د خپل نوم ورکړی دی لطیف مهربان. ټګز په ذریعه څه دي چې تاسو چینل سرچ کېږي او تاسو ویډیوګانې ډېر په اسانۍ سره خلک پیدا کولی شي. نو تاسو کوشش وکړئ چې ټګونه هم ډېر مشخص وي او کوم شی چې تاسو اپلوډ کړی دی هغه سره څه شی ولري مطابقت ولري. نو دغه ګرانو ملګرو بعضې آپشنونه د فیسبوک د مانیټایزیشن د فعالولو
که دا تاسو فرض کړه عملي کوئ په خپل ویډیو کې په خپل یوټیوب چینل کې تاسو مطمئن اوسئ چې تاسو بیا ورته اپلای وکړئ او یو میاشت بعد تاسو یو میاشت تاسو وخت راکړئ درته وایي چې دغه موارد دي چې یوټیوب ویډیو دی یا کاپی رایټ دی یا ویډیو کې د نوډیټي دی چې غیر اخلاقي ویډیو دی یا ویډیو کې هارمفول مواد دي چې څوک زخمی کیږي یا څوک وهل کیږي یا چایلډ سیفټي ته تاسو متوجه شوي نه یا ټاګونه مشکل دي دغه شیان که ټول تاسو څه کوئ جوړ کړئ بیا ورته اپلای وکړئ بیا هم یوټیوب څه دی مانیټایزیشن مني که چیرې ګورئ که چیرې بل خبره ته هم ډېر مهمه خبره که چیرې تاسو مانیټایزیشن درته فعال هم شي له هغه نه بعد تاسو دغه کوم موارد چې فیسبوک درته ویلي دا باید تاسو مراعات کړئ که مراعات یې نه کوئ ګوره هلته څه شی درته وایي ایډ وایلیشن ګوره ایډ وایلیشن کلیک آن یور اون ایډ نه بخښنه غواړم دا نه دی کلیک آن اون دلته راشئ اول ته تاسو راشئ ګوره هلته تاسو راشئ اول کې ګوره if you violate any of these policies you may take some or all the following actions که تاسو ګوره ما چې کوم پالیسیانو ته ویلي دا باید تاسو چې مراعات کوئ که تاسو چیرې هغه مراعات نه کوئ ګوره یوټیوب له تاسو سره څه کوي فرض کړئ تاسو یوټیوب مانیټایزیشن د چینل آن شوی دی صحیح شو چینل مانیټایزیشن دی شوی اما تاسو پالیسیانو مراعات نه کړئ چې درته وایي ګوره disabling ads from your account یعنی ads یا اشتهارات مونږ تاسو د اکاونټ نه ډیسیبل کوو یعنی بندوي درته غیر فعالوي درته disabling your AdSense account AdSense account درته بندوي AdSense account درته ډیسیبل کوي suspending your partnership in YouTube partner program کوم چې یوټیوب سره مونږ خو تاسو پارتنرشپ لرو که چیرې تاسو دا وایلیټ کړئ د دایم دپاره تاسو څه کوئ پارتنرشپ مو یا د هغوی سره دغه اړیکې درته که څنګه مونږ تاسو ورته وایو اړیکې یا مشارکت مو ورسره څه دي دا درته بندوي ګوره هلته چې لکه اخر ګوره ډېر خطرناک دی suspending or even terminated your channel YouTube channel ګوره که چیرې تاسو دا مراعات نه کوئ و امکان دی چې موږ یا یوټیوب چینل سسپند کو درته د څه مدت لپاره فرض کړئ د شپږ میاشتې لپاره یا ټرمینیټ کو چې بیخي د ټرمینیټ یعنی ډیلیټ کړئ درته یوټیوب چینل نو تاسو نه هیله کوم چې کوم شیان درته ما وویلې دا مراعات کړئ تر څو تاسو یوټیوب چینل مانیټایزیشن درته آن شي تاسو پیسې ورنه وګټئ تاسو به هم خوشحاله وئ یوټیوب به هم له تاسو نه خوشحاله وي او منندوی به وي نو په آخر کې په دې هیله چې له دې ویډیو نه تاسو یو شی زده کړئ او همچنان ګټه ترې پورته کوي نو په آخر کې له تګ نه مخکې له تاسو نه هیله کوم چې ما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همچنان نور ملګري مو هم راوغواړئ د ما د یوټیوب چینل ته او همچنان د ما د فیسبوک صفحه هم لایک کړئ درسره نور تر بل ویډیو تاسو ټول په خدای سپارم ښه وخت ولرئ د خدای په امان